سلامونه نیکې هیلې احترامات درنو ملګرو خدای وکړه جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې به د پکسل اپ د زده کړې په څلورمه برخه کې په څلورو آپشنو باندې بحث کوو چې د هغې له جملې څخه دلته راځو. لومړی اوپیسټي دی، بیا روټیټ ماسک او فونټ دی. لومړی راځو په اوپیسټي باندې کار کوو. تاسو ګورئ دلته یوه لیکنه ترسره شوې ده، زه به راشم دلته به مثلا یوه بل لیکنه ستاسو دپاره وکړم. ګورئ ټیکنیک کله مې چې دغه نوم ولیکه د هغې وروسته راځم اوپیسټي ته. اوپیسټي کوم کار ترسره کوي؟ کله مو چې کلیک وکړ دلته یوه د منفي علامه موجوده ده او دلته یوه د مثبت علامه، په دې سره هم تللی شئ. او دلته یوه د منځ کومه کرښه چې ده په هغې سره هم تاسو کولی شئ چې د لیکنې رنګ تت او یا تیز کړئ. بیا به په ډیزاینونو کې درته وښیم مرکزونه خلکو بیکګراونډ ته ځینې لیکنې کړي. وګوره دا تتې لیکنې وي، نو هغه ټوله د اوپیسټي دنده ده. اوپیسټي دغه کارونه سرته رسوي. د هغې وروسته چې کله تاسو دغه پول کړئ یعنې 100% یې کړئ، ستاسو دغه د لیکنې رنګ چې کوم دی دغه پول یعنې ښکاره وي، څرګند وي، روښانه وي. په څنګه ورسره روټیټ دی، روټیټ وګورئ دلته تاسو ته زاویه درکوي، یعنې تاسو که په منفي جهت باندې ځئ او که په مثبت جهت باندې ځئ تاسو کولی شئ په خپل زاویې سره یې تاو کړئ. تاسو وګورئ هر طرف ته چې لیکنه تاووله هغې طرف ته یې کولی شئ. لکه ځینې خلک داسې څنګ لیکنه ترسره کړي نو هغه دنده د روټیټ وي. وروسته ورسره ماسک دی. ماسک کومه دنده کوي؟ ماسک باندې مو چې کله کلیک وکړ دغه منځ څخه یې ګورئ، د منځ کې څومره څخه چې ده که نه دغه غټ منځ کې، نو د دې دغه څخه چې په کوم ځای باندې دا کرښه راغله دغه د غټ منځ څخې ته چې کومه څخه برابره شوه، نو په دې وخت کې همغه څخه چې ده هغه کومه لیکنه وي یا بل څه وي هغه له منځه وړي، یعنې حذف کوي، ریموو کوي. وګورئ ما دلته انیبل کړ، تاسو وګورئ چې کله یې را دې خوا کړم هغه شته، چې کله یې دې خوا کړم هغه لاړه. دا کومه دنده کوي؟ هغه ځینې لیکنو کې حروف ولیکي هغه بیا په منځ کې داسې یو ډول کت کړي که نه پرې یې کړي، نو هغه د همدغه ماسک په واسطه ترسره کیږي. لکه مثلا دلته زه راغلم په دې برخه کې ودرېدم، اوس دغه برخه پاس ور وړم، دلته ودرېدم، ګوره نور لیکنه پیدا شوه. ښه راځم دغه لږ دې خوا وړم، دغه لږ داسې برابروم. تاسو اوس ګورئ دغه زما ټیکنیک، ښه دغه ټیکنیک یوټیوب چینل نوم ګورئ، ګورئ زه څنګه دغسې یوه کیله حذف کوم. ګورئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ، وګورئ دلته هغه کومه کیله مې چې ورکړې وه په همغه اندازه څنګه شو حذف شو. اور بیا په دې معنا چې کومه برخه چې په منځ کې راځي هغه د پاتې کېږي او این چې کومه برخه په داخل کې راځي هغه د له منځه ځي. نو دا دنده ترسره کوي. دلته مثبت سره یو بل هم تاسو چولی شئ، مثلا یو نه کار ونه شو بل وچوئ، نو هغې سره تاسو کولی شئ. او دلته اډ کومه برخه اضافي ورکوئ یا کومه برخه ترې کت کوئ هغه هم کولی شئ. دلته دغه روټیټ کوئ، دلته هم روټیټ کولی هم شئ. نو په څنګ کې ورسره کوم سایز چې دی هغه کوچنی کوئ غټوئ هغه هم همدلته کولی شئ. وروسته په څنګ کې ورسره انډو آپشن مو ویلی وو، زه بیرته خپل حالت ته ځم په انډو باندې. بیا وروسته فونټ دی. فونټ د لیکنې ښایست دی چې دلته پاس 3 آپشنونه دي، یو فونټس دی، بل مای فونټس دی، بل ریسنټ دی. مای فونټس کله چې تاسو کوم مشخص فونټ له چا وغواړئ یا تاسو غواړئ د پښتو فونټونه ورته اضافه کړئ، نو تاسو کولی شئ د مای فونټس څخه استفاده وکړئ. ګورئ دلته ما فونټونه ورته اضافه کړي دي. نو هغې وروسته فونټس دی. فونټس خپله د پکسل اپ لخوا راځي چې عربي همدارنګه په انګلیسي دغه کوم فونټونه چې دي دا پکې موجود وي مخکې له مخکې تاسو به پښتو فونټونه ورته اډ کوئ. او بله دا چې اوسني کوم پکسل اپونه چې راغلي دي لکه مرید پکسل اپ دی، داسې نور پکسل اپونه دي چې هغه کې خپله د پښتو فونټونه هم له لومړي سر څخه اډ شوي دي. نو تاسو ضرورت نه لرئ چې د مای فونټ څخه یا چېرته فونټونه را پیدا کړئ یا ډاونلوډ کړئ. که چېرته تاسو انګلیسي پکسل اپ استعمالوو کوم چې په پلی سټور کې موجود دی، نو تاسو به دلته مای فونټس ته په دې باندې به بیا یوه ځانګړې ویډیو جوړه کړم څنګه فونټس راخلو انشاءالله. دلته په همدغه ځای کې اډ کېږي هم، خو چې کله فونټس در سره وي زه به بیا فونټس هم درته نشر کړم، نو تاسو کولی شئ چې هغه راواخلئ. ریسنټ بیا هغه فونټونه دي کوم چې تا استعمال کړي وي. لکه ما مثلا پاس وګورئ بوکالو ریګولر چې کوم دی اوس لومړی سر کې خو هغه و، زه اوس دلته راځم ارم ریسلر دغه راخلمه. ګورئ دلته لومړي سر ته اوس دا راغی. کوم چې تاسو استعمال کړ کوم فونټ هغه به ریسنټ ته
راځي. نو د فون دنده همدغه وه. پاته اپشنونه په راتلونکي ویډیو کې وایو. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښې شپې ښه وختونه. لازماً دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.